د جعفر د خاندان دپاره څه خوراک تیار کوي، مصیبت پرې راغلی دی، مصروفه کړي دي. نو دلته اهمه خبره، موږ د سیرت ګوره صرف دې دپاره نه وایو چې خوند یې اخلو، موږ به د دې نه طریقې زده کوو د ژوند د تېرولو. دا د غم طریقه داسې واوره. دا زموږ په دې ملکونو کې چې دا دیګونه یې باندې کړي او 3 ورځې دا خلک ځي راځي لکه سم واده چې او ګاونډي هم ناستې هلته ډوډۍ خوري، دې ته وایي ماتم کول چې د دې نه شریعت منع کړې ده. صحابه کرامو به د مړي په کور کې را جمع کېده او بیا هلته ډوډۍ ته پرېوته او ګاونډي هم هلته ډوډۍ ته ناست دی، دې ته به هغوی ماتم وي. نو دا زموږ په دې علاقو کې چې دا کوم طریقه روانه ده او رواج، دا د شریعت خلاف دی. ګورئ نه نو یو به راپاسي وي به چې یاره نو دا مېلمانه چې راځي لرې لرې نو دوی له به ډوډۍ څه کوو، دوی له به دغه چل کوو څنګه چې پیغمبر ووایي. څه ډوډۍ ته راولېږي کور کې ووایه پلاني کره ډوډۍ ولېږئ، غم دی پې، څه به بل راولېږي، څه به بل راولېږي. د مېلمنو کار به وچلېږي که به نه چلېږي؟ لوی کلی دی، لوی علاقه ده. نه دیګونه به پخېږي او زه به پکې هم ناست یم، حالانکې زه خوا کې ګاونډي یم، زه به هم ډوډۍ نه دلته ناست یم، دغه بل ګاونډي به هم دلته ناست، ټول کلی ناست دی. مېلمانه کوم چې لرې نه راغلي دي هغه به یا 20 یا به 15 شي، او کوم چې د کلي ناست دي هغه 200-300 ناست دي. تاسو ته چا ویلي دلته ډوډۍ خورئ؟ د مړي په کور کې څه ضرورت دی چې ته ډوډۍ وخورې؟ کور کې یې نشي ډوډۍ، که نه یې دیګ ته پروت دی، غوښې ته پروت دی او د وریجو ته پروت دی، او بیا دا غم هم نه چا سره چېرې مړی دی او الله دې وبخښي او په غریب سخته نه نه دا قیسې سره څوک کوي نه. هغه لاړه بس رواجي و د کار وشو، د قبر په خوا کې ودرېږه او بس مولوي صاحب دعا وکړه او ټولو بیا امین وي او خبره ختمه شو. اوس دا بحث روان دی چې کټونه هم راوړي دي که نه، او څنګه دیګمار هم د کوم ځای نه راوستو، د وریجو کې غوړي لږ ډېر نه او غوښه سخته نه، بې شرمه. یو سړی د دنیا نه تللی د آخرت په مرحله، د آخرت په سفر باندې او د آخرت په مراحلو ورتېرېږي، لویه سخته پرې ته د وریجو غم راغستی. بله ده د کوربه لږ ساعت له پرېښوده پکار دی چې لږ د دماغ یې برابر شي. نو 3 ورځې به دا خلک ځي راځي ځي راځي ځي راځي، د هغه نه خوب شتي، نه هغه د خپلې ښځې سره کېناست، نه د بچو سره کېناست، نه د مور سره کېناست، نه د پلار سره کېناست، نه د تره سره کېناست. یو راځي او بل وځي، یو راځي او بل وځي، او خټړي لګولي. دا طریقه غوږ ورته کولو کې غیر شرعي ده، غیر شرعي طریقه څه ده؟ هغه دا ده که ته ورځې خو هله ورشه، تعزیت لاسنیوي الفاظ ووایه زه بس. کوم چې بار نه راغلي لرې نه راغلي دي ودې خوري ډوډۍ، نو ډوډۍ به د کوم ځای نه راځي چې ته دیګونه میګونه وله مه پخوه، ډوډۍ به دقه شان راځي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جعفر درې کرلیږي. زه ګاونډي یم، زه به هلته ډوډۍ له نه ځمه، زه به ډوډۍ هلته ولېږمه، ته ګاونډي ته هم راولېږه. یا یو کس به ودرېږي وروره د پلاني کره ډوډۍ د ماسپښین زما د طرف نه ده، ابل وی پلاني کره د ماسخوتن ډوډۍ زما د طرف نه ده، ابل وی سهار ناشته زما د طرف نه ده. کیسه ختمه شوه که نه؟ انا موږ له خدا خوند نه کوي چې زه به کې به خپل هم ناست یم که نه، او دیګونه یې ولګه څنګه کار مار څنګه دغه دی، هغوی نه بس کار دیسي او هغوی په هلته تله هلته تله به دا قیسې روانې لکه بلکل د واده پروګرام. بلکې غم د خادۍ نه نن سبا ګران شوی دی، خادۍ باندې دومره خرچې نه راځي څومره چې په غم باندې راځي. نو غریب سړی اوس په دې یره کې هم دی، یو غریب سړی دې ته حیران دی چې د بچو د ودونو سره به څه کومه، او یو په دې دا سوال هم کوي چې یا الله په کور کې راته څوک مړ کوم، ځکه چې بیا به راته ځوانان ټول دلته پراته وي، دا به سر ته رسول غواړي. که موږ چېرته خپل ژوند د قرآن او حدیث مطابق کړی که نه هېڅ مشکل به هم نه وي، قسم پې درته خورم هېڅ مشکل به هم نه وي. ساده ژوند تېروئ، د پیغمبر په طریقې تېروئ، نه به ته په عذابېږي او نه به دا بل په عذابېږي. او موږ ځان ته به خپله ګرانه کړې ده. نو دا غیر شرعي کارونه د مړي په کور کې را جمع کېده او هلته دا دیګونه باندې کول او بیا هلته ډډې لګولې په ورځو ورځو پراتې، ټول غیر شرعي کارونه دي.